ستاسې بچي د محلونو بچي بس هره شپه د چراغان شپه وي زمونږ بچي لا سپلی نه پېژني د شپې د سر لاندې سنګل ماته کړي زمونږ او ستاسو ترمنځ فرق نشته بس دومره فرق دی چې موږ پکې زمونږ او ستاسو ترمنځ فرق نشته بس دومره فرق دی لکه ځمکه او اسمان دا ارتفاع موږ په ستر سترګو منو بې انصافي مې شاید نه وي کړي زمونږ د خاورو کوټنخې چېرته دا ستاسې برجورې کلا زمونږ د خاورو بوڅلي کورونه ستاسې برجونه تر اسمانه کابو ولې به دا ارتفاع نه ورکوم ولې به داسې فتوا نه ورکوم تاسو تیارې د بې علمۍ لرې کړئ زمونږ تر مخه یو پرده جوړه کوئ موږ راګیر کوئ په یو تور ناورین کې راټول شئ داسې منصوبه جوړه کوئ چې د مزدور بچی مزدور پاتې شي پیار صاحب چې د مزدور بچی مزدور پاتې شي تاسو یوه لویه سلسله جوړه کوئ درنه رڼا په سترګو ونه ویني د تیارو داسې پروسه جوړه کوئ چې د ماښام بچي ماښام الوځي موږ شاپرکو ته پنجره جوړه کوئ ستاسو لاسونه قلمو ته جوړ دي ستاسو لاسونه قلمو ته جوړ دي موږ ته کولنګ موږ ته بلچه جوړه کوئ د شهزادګان بچي وي زمونږ جامې زمونږ مخونه خیرن تاسو په خپله ستا هر څه معزز ستاسو خپلوان ستا میلمانه معزز ستاسې کوترې او بازان معزز ستاسو باخي ستاسو تازیان معزز منو زمونږ خویندې لوڼه وینځي د وینځو لوڼه غلامان زیږوي زه به مزدور یم زما پلار مزدور و زما بچی به هم مزدور پاتې وي ما ته زما وړکتوب ښه رایاد شي چې ما به ګډې او چیلۍ پیولې اوس مې هم سترګو کې یو خوب غړېږي د ستړي ستړي ژوند ستومانه کیسه ما به د ټول کلي پاده پیوله ماښام به ډانګ په لاس هر کور ته تلمه زه یو ماښام کوڅه کې سپي وخوړم بیا ناڅاپي مې یو اواز تر غوږ شو نو خان ویلي سپه په کاڼو ولې چې ته یې په کاڼو ولې دوی به د خوري په ګوډه خپه بیا کور ته راغلم مور ته مې ویلې چې زه سپي وخوړم ویل خیر دی بچی دا د خانانو سپي دي د هغوی سپي د معززو سپي دي په ما یې لاس ته شفقت راښکلو د لوپټې خیرې را پیسکه یې تاو کړه زما خیرن مخې د خاورو پاک کړو ویل بچیه نور په ادامه پیایه د دواړو سترګو نه یې اوښکې راغلې جوړې زما په حال غمجنه شوله همداسې تلې تر ګریوانه پورې ما یې د شونډو سپین پاړونه کتل پکې د وینو غوټۍ جوړه شولې بیا دواړه لاسه ګریوانه ته واچول ما نه لا هغه خیرې هیرې نه دي او ما نه لا هغه خیرې هیرې نه دي قیمتونه ارزاني هم چاونه ژبه ده نیمه تاجیکه ده او نیمه ایراني ژبه ده پښتون د ارګ دننه یې له خپله کوپړی ساتلې یا خپله خېټه ساتي یا خپله چوکۍ ساتلې نو کابله ته د خپل ښایست قاتلان نه پېژنې په خپل وجود کې د لستوړي ماران نه پېژنې چا چې زخمي کړلی ته چا چې بېتبون پرېښوې کابله ته چې چا په وینو کې ګلګون پرېښوې هغوی اوس تا د اوليت حق د خپل ځان بولي ما تا ته نه پرېږدي او تا ته مې تاوال بولي په کابله زه نور چپ خوله پاتې کېدلی نه شم نور خپل وطن کې مهاجر ځان ته ویلی نه سم دا تصویرونه دا چوکونه ګلخانۍ د چا دي ستا پسې نه دا لوړپوړیزې ودانۍ د چا دي سپین سترګی نه یم د فشار تکلیف هم نه لرمه زورور هم نه یم د ډار تکلیف هم نه لرمه دوی وایي چې موږ دوی وایي چې موږ د ګندمک معاهده نه ده کړې ما هم د تاجک او د ازبک معاهده نه ده کړې دوی وایي چې نوم د افغان د تذکرې ووځي زه وایم چې دی د افغان د دایرې ووځي دا وخت کې ډېره ګرمه مسله وه دوی وایي چې نوم د افغان له تذکرې ووځي زه وایم چې دی د افغان له دایرې ووځي دا ما ولسمشر قاضي صاحب ته نوی نظم و البته د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې تا ټوپک خو تا ګټلی د میدان د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان یو نه وایي چې ګپ لګوي دا ټوپکې خو تا ګټلی د میدان د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر د ښار په شور او ګڼه ګوڼه کې به ورک شئ اخر تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر د ښار په شور او ګڼه ګوڼه کې به ورک شئ اخر تا به خوشحال کا څو شرطونه به په واک کې درکړي د جنوب څو ولایتونه به په واک کې درکړي انګور درکوي انګور درکوي خو د انګور تاک په لاس نه درکوي او ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي د وینې تاریخ پړه به په اوږو یوسئ پام د 40 کالو جګړه به په اوږو یوسئ هر قدم دام دی لوم اول دی ته خبرې که نه په دې کې هم د رقیب چل دی ته خبرې که نه که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي انجینر صاحب که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي د تاریخ جبر له ما پیل شي په ما ختم شي هغه زه تر کاڼي کلک تر ګل نازک یم زه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم زه د ورک پښتانه غږ یم لا ورک بیا مو کډې را په سر شوې بیا مو ژوند شو په خیمو کې بیا له سره انقلاب شو بیا مزل شلو په غرو کې بیا یو بل ستوری روان دی له مداره خطا کېږي
دا به هم د چاو د پوندو د پنجو لاندې ماتېږي ښه خبر یې فرعونیت چې نور لر اوجه رسېدلی مخکې هم داسې یو ستوری له مداره ووتلی او همداسې زبرځواک و اشانتق سور و زموږ د چاو د پوندو لاندې مات ذره ذره شو ښه پوهېږو دا متل دی چې غوا توره د پیز سپینې ښه پوهېږو چې موږ داسې در په در خاورې په سر یو حاجي صاحب ښه پوهېږو چې موږ داسې در په سر یو د سهار خواړه چې وخورو د ماښام درک مو نه وي با وجود د دومره تریخو چې په موږ څومره هجوم دی موږ داسې خلک نه یو لکه بعضې خلک خو ګوره یو خبره واورئ چې راتګ دلته آسان دی بېرته ستګ به وي بیا داسې دا سردرد به بیا سرطان شي لا تر اوسه مې په شعر کې قسم خوړلی نه دی خو قسم په لایزال شي خو قسم په لازوال شي دومره ویلې به شي تویې په دې دښتو او میرو کې چې چکړې به شي جوړې لکه خټې د باران چې سرې کوپړی به داسې ښکاري لکه کاڼې د سیلاب چې د اوبو په ابشار دروبي ګوره دا څه افوا نه ده او سلې به مو تر اوجه څنګه نه رس سرکوزیا چې زمونږ د خاورو خټو بوڅلي کورونه وران شي او یا زمونږ د ډیوې سپینه رڼا موږ نه څوک تروړي موږ مجبور یو چې محل نه زموږ د کلي کنډر جوړ کړو او د رڼا د رڼاګانو برجلونه را نسکور کړو ای د عرش خاموش شستنو تاسو ولې نه لړزېږئ تاسو ولې نه خبرېږئ دا زموږ ساړه اهونه دا په موږ باندې ظلمونه دا زموږ فریادونه د دې ځمکې لوی مالک ته د چتونو لوی خالق ته ستا په ځمکه موږ ته وایي چې له دې ځمکې نه وځئ نو موږ کومې خواته لاړ شو او ستا نوم یې پر ځان ایښی دې ثاني فرعونیت ته موسی په کار دی او صلیب هم نور تر اوجه رسېدلی ذوالجلاله خیر